د روژې د مبارکې میاشتې په ویاړ د حسن قرائت سیالۍ ستوري په مادي او معنوي ډالیو سره وستایل شول. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست له لوري د ولایت بېلابېلو ولسوالیو د ښوونځیو او دیني مدرسو زده کوونکو ترمنځ دغه سیالۍ ترسره شوې وې چې په پایله کې د حسن قرائت سیالۍ ستوري د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شول. روزالدین د نورالدین زوی د الفتح دارالعلوم مرکز زده کوونکی اووه نوي نمرې چې د قرآن کریم ستوری وپېژندل شو. رئیس صاحب او د معارف ټیم ته موفقیت غواړم چې د ټولو تهدیدونو سره دې لړۍ ته دوام ورکړي او د معارف په سطح دا لړۍ تر دغه ځایه راورسول. د حسن قرائت سیالۍ ستوري او بریالي زده کوونکي د سیالیو د پایلو څخه ډیر خوښ وو. په دغه سیالیو کې لوړ مقام ترلاسه کول د خپل ځان او کورنۍ لپاره ویاړ ګڼلو. له نورو زده کوونکو یې غوښتنه کوله چې قرآن کریم زده کړي او عمل پرې وکړي. زه د الله تعالی څخه ډیر شکر کوم چې ماته دغه یو مقام را په نصیب کړ. د دې روژې په برکت سره خپل پلار څخه زه ډیره مننه کوم. الله تعالی دې ورته ډېر د نیک اعمالو توفیق ورکړي چې زه د نورو ورونو په پرتله باندې مدرسې ته لېږلی وم. اگر چې نور ورونه خو د غریبۍ لپاره وتلي خو ماته دا وخت راکړی چې زه لاړ شم مدرسې ته او درس ووایم. د خدای جل جلاله نه ډېر خوشحاله یم چې په دغه قرآن کریم کې ماته دوه مقام راکړو او د نورو ځوانانو نه هم دا غوښتنه کوم چې قرآن کریم حفظ کړي او عمل پرې وکړي. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست لخوا د زده کوونکو ترمنځ د سالم رقابت او د هغوی د ذهنونو د ودې او پرمختګ لپاره څو داسې پروګرامونه شته چې د زده کوونکو د پوهې د کچې په لوړېدو کې رغنده رول لري او د پوهنې کیفیت ورسره لوړ شوی دی.